बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هیراله او ستړي مشو یم ملګرو په دې نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د 200 نه ډېر ټکي زده کوم دا کلاس مې د 100 کسانو لپاره ډېر سپیشل جوړ کړی دی ځکه چې هغو ماته په هره ویډیو کې کمنټ کوي چې مطلب ته د هر ټکي بیله بیله معنا کوه نو که موږ په دغه ویډیو کې د هر ټکي بیله بیله معنا کوو نو بیا به دا کلاس زموږ نه ډېر غټیږي نو دا کلاس مې جوړ کړی دی انشاءالله چې دا کلاس تاسو وکتو نو تاسو ته به بیا د یو ټکي مسله هم نه راځي کلاس تر پایه پورې وګورئ تاسو او که په چینل باندې نوي یاستئ نو چینل هم سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو څخه هم شیر کړئ راځئ چې اوس خپل کلاس شروع کړو پرنی ټکی موږ سره ګیس اندازه کول یعنې موږ چې د یو شیز اندازه اخیستل یا اندازه کول نو دې ته په انګلیش کې وایي ګیس ګریټ سلام سلام چې موږ په پښتو کې خلکو ته اچو دې ته په انګلیش کې وایي ګریټ هنټ ښکار کولو ته په انګلیش کې هنټ وایي یعنې مرغۍ ځناور وغیره ایستل دې ته په انګلیش کې وایي هنټ هرټ زړه ته په انګلیش کې وایي هرټ پاوند بنیاد کې ښودل د یو څیز بنیاد کې ښودل هغې ته په انګلیش کې وایي پاوند ګیمبل جوارۍ کولو ته په انګلیش کې وایي ګیمبل ګین ترلاسه کول یعنې یو چیز ترلاسه کولو ته په انګلیش کې وایي ګین ګریټ یو غټ چیز ته په انګلیش کې وایي ګریټ یا ډېر ښه ته په انګلیش کې موږ ګریټ ویلی شو هیټ نفرت ته په انګلیش کې وایي هیټ هیل زخم یعنې موږ چې کله زخمی شو او موږ ته کم زخم په بدن باندې ولګي هغې ته په انګلیش کې وایي هیل شو ښودل یعنې یو څیز بل ته ښودلو ته په انګلیش کې وایي شو ریسپیکټ احترام یا عزت د یو کس احترام چې موږ کوو یا عزت یې کوو دې ته په انګلیش کې موږ ریسپیکټ ویلی شو سیو ګنډل کپړې کوټونه وغیره ګنډلو ته په انګلیش کې وایي سیو هارویسټ فصل ریبل یعنې موږ چې غنم جوار وغیره ریبو دغه ریبلو ته په انګلیش کې وایي هارویسټ یعنې د فصل کټۍ ته په انګلیش کې هارویسټ ویلی شي هام نقصان ته په انګلیش کې وایي هام هیلت صحت ته په انګلیش کې وایي هیلت اډوایس نصیحت یعنې که یو کس ته موږ نصیحت کوو یا ورته ښې خبرې کوو چې دا کار غلط دی دا مه کوه نو دې ته په انګلیش کې وایي اډوایس اډاپټ اختیارول یعنې موږ یو لاره اختیارو موږ چې زه به نن نه بعد دا کومه نو دغه اختیارولو ته په انګلیش کې وایي اډاپټ ایګري متفق یعنې په یو کس سره په یو خبره یا په یو کار کې اتفاق کول نو دې ته په انګلیش کې وایي ایګري ایډ مرسته کول یعنې موږ د یو کس مدد کوو مرسته کوو نو هغې ته په انګلیش کې وایي ایډ اکیوز الزام لګول یعنې په یو کس باندې یو الزام لګول چې مطلب تا دا کار کړی دی که یو کس مطلب غلط کار کړی نو دې ته په انګلیش کې وایي اکیوز او موږ په الزام لګو اډمټ داخلول یو کس په اسپتال کې داخلول یا په سکول کې داخلول نو دې ته په انګلیش کې وایي اډمټ اډمایر صفت کول یعنې یو کس موږ صفت کو چې دا ډېر ښه کس دی یا دا ډېر ښه سړی دی نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي اډمایر یعنې د یو کس صفت کول اکټ عمل موږ چې څومره کارونه کوو یا دغه کوو نو دې ته په انګلیش کې وایي اکټ انکریز اضافه کول په یو شیز کې زیاتوالی راوستل دې ته په انګلیش کې وایي انکریز انجر زخمی یعنې یو کس چې کله زخمی شي هغې ته په انګلیش کې وایي انجر انکلوډ شامل یعنې موږ وایي دا کس هم په دې کې ور شامل شو نو دې ته په انګلیش کې وایي انکلوډ ریمو لرې کول یعنې یو څیز د یو ځای نه یا یو کس د یو ځای نه لرې کولو ته په انګلیش کې وایي ریمو اریسټ گرفتاری یو کس چې څوک گرفتاری نو دې ته په انګلیش کې وایي اریسټ اټمپټ کوشش کول کوشش ته په انګلیش کې وایي اټمپټ بیک پخول روټۍ وغیره پخولو ته په انګلیش کې وایي بیک اټیک حمله کول په یو ځای باندې یا په یو کس باندې حملې کولو ته په انګلیش کې وایي اټیک جوک
مذاق یا ټوقي، یعنی یو کس پورې موږ ټوقې یا خنداګانې کوو، دې ته په انګلیش کې وایي جوک. جاین شاملول. اپیر ښکارېدل، یعنی یو شی چې په نظر باندې موږ ته راشي نو دې ته په انګلیش کې وایي اپیر. ارینج ترتیب. ارینج یو شی ترتیب کولو ته دې ته په انګلیش کې وایي ارینج. کاپي نقل، یعنی موږ د یو څیز نه چې مطلب د هغې په رنګ موږ یو بل څیز جوړوو هغې ته په انګلیش کې وایي کاپي. انوینټ ایجاد. ایجاد دا هغه څیز دی چې مطلب په دې دنیا کې یو څیز نه وي او یو کس یې راپیدا کړي نو دې ته په انګلیش کې وایي انوینټ. انوایټ دعوت، یعنی د یو کس واده یا څه پروګرام وي او موږ یو کس ته وایو چې ته راشه نو دې ته په انګلیش کې وایي انوایټ. ایریګیشن اوبخر، که موږ غنم جوار یا کم فصل خو هغې له اوبه ورکړو دې ته په انګلیش کې وایي ایریګیشن. اکوپای قبضه کول، یعنی په یو څیز باندې قبضه کول دې ته په انګلیش کې وایي اکوپای. کلیپ لاسونه وهل، یعنی موږ چې یو کس ښه کار وکړي او موږ ورله لاسونه وهو نو دې ته په انګلیش کې وایي کلیپ. کلایم ختل، یعنی غره ته ختل یا بوټي ته ختل دې ته په انګلیش کې وایي کلایم. کنیکټ ملاوهل، یعنی یو څیز بل څیز سره ملاوهل دې ته په انګلیش کې وایي کنیکټ. مرن ماتم کول، یعنی که یو کس مړ شي یا یو بل د خفګان کار وشي او په هغې باندې څوک د خفګان اظهار کوي یا ماتم کوي نو دې ته په انګلیش کې وایي مرن. نوٹ یاد ساتل، یعنی یو څیز په ذهن کې یاد ساتلو ته په انګلیش کې نوٹ وایي او ځان سره کو په کتاب کاپۍ وغیره کې لیکم دې ته هم موږ نوٹ ویلی شو. اوبی حکم منل، د یو کس خبره یا حکم منلو ته په انګلیش کې وایي اوبی. ابجیکشن اعتراض کول، یعنی یو کس باندې اعتراض کول چې ته ټیک نه نو دې ته په انګلیش کې وایي ابجیکشن. کلیم دعوا، یعنی دعوا چې موږ یو کس ته وایي چې دا شی زما دی یا مطلب دا شی ستانه دی نو دې ته په انګلیش کې وایي کلیم یعنی دعوا. کام خاموش، یعنی کم کس چې خبرې اترې ډېرې نه کوي نو دې خاموش ته په انګلیش کې وایي کام. موشن حرکت، حرکت ته په انګلیش کې وایي موشن. ماونټ ختل، یعنی غره ته ختل یا بل اوچت ځای ته ختلو ته په انګلیش کې وایي ماونټ. پارټیسیپیټ حصه اخیستل، یعنی که یو کار یا یو گیم یو په هغې کې موږ حصه الو نو دې ته په انګلیش کې وایي پارټیسیپیټ. پی ادا کول، یعنی یو کس له روپۍ ورکول یا بل چیز ورکول دې ته په انګلیش کې وایي پی. پاس تیریدل، یعنی د یو څیز نه تیریدل اخوا تېوښتل دې ته په انګلیش کې وایي پاس. پارټیکولر اخم، موږ دا چیز ډېر اخم دی نو دې ته په انګلیش کې وایي پارټیکولر. اپر پیش کول، یو څیز پیش کولو ته په انګلیش کې موږ اپر ویلی شو او موږ د مونځ ادا کولو ته یا د مونځ کولو ته موږ په انګلیش کې اپر ویلی شو. اپریټ چلول، یعنی یو څیز گاډه وغیره چلولو ته هم یا کمپیوټر وغیره چلولو ته هم اپریټ ویلی شو. اپوز ولټا، یعنی د یو څیز مخالف. پارډن معاف کول، یو کس غلط کار وکړي او موږ یې معاف کړو نو دې ته په انګلیش کې وایي پارډن. پروټیسټ احتجاج، احتجاج ته په انګلیش کې وایي پروټیسټ. سټینډ ودرېدل، ودرېدلو ته په انګلیش کې وایي سټینډ. سټې دمه کول، یعنی یو کس ستړی شي او دمه کوي هغې ته په انګلیش کې وایي سټې یا آرام. سټاپ ودرېدل، دا سټاپ او سټینډ کې دا فرق د سټاپ داسې چې مطلب ته مزل کې روانې او ودرېږي نو دې ته په انګلیش کې سټاپ وایي او که ته ناست یې او ودرېږي نو دې ته بیا په انګلیش کې ویلی شو سټینډ. پریټینډ بهانه کول، که موږ چېرته یو کس ته بهانه وکړو موږ ته وایي چې دا کار دی موږ ورته وایي چې زه خو بل خوا ځمه نو دغه بانې کولو ته په انګلیش کې ویل پریټینډ. فرنټ چاپ کول، یو څیز چاپ کولو ته په انګلیش کې وایي پرنټ. پراګرس ترقي کول، یعنی یو کس غریب وي او هغه ترقي وکړي نو دغه ترقۍ کولو ته په انګلیش کې وایي پراګرس. پروهیبټ منع کول، یعنی که موږ یو کس د غلط کار نه منع کوو موږ ورته وایو چې دا کار ټیک نه دی نو دغه منع کولو ته په انګلیش کې وایي پروهیبټ. ډسټرای تباه کول، یو شیز تباه کول یا ختمولو ته په انګلیش کې وایي ډسټرای.
ډسپیر ورکېدل، یعنی یو څیز موږ ته په نظر راځي او بیا ورک شي، لکه لمر مطلب راوخیږي او بیا ماښام کې ورک شي، نو دغه ورکېدو ته په انګلیش کې وایي ډسپیر. پرمټ اجازت، یعنی د یو کس نه اجازت اخیستل چې زه به دا کار وکړم، نو دغه اجازت ته په انګلیش کې وایي پرمټ. موږ یې پرمټ یې ترې واخیستو، نو پرمټ وایي اجازت ته. پریچ تبلیغ، یعنی د یو کس یا د یو شیز مطلب خلکو ته وایي چې دا ډېر ښه کار دی، دغه تبلیغ کولو ته په انګلیش کې وایي پریچ. ارایز اوچتول، یو مسله یا یو ښه کار مطلب موږ راوچتوو چې مطلب دا دې داسې شي یا دا دې داسې شي، نو دغه ته په انګلیش کې وایي ارایز. اواک پاسېدل، یعنی موږ چې په کټ کې ملاستي او راپاڅو د کټ نه، نو دغه پاسېدو ته په انګلیش کې وایي اواک. بیر برداشت، صبر یا برداشت ته موږ په انګلیش کې بیر ویلی شو. بیټ وخل، یعنی مطلب یو کس له سزا ورکول یا مطلب یو بل شیز وخلو ته په انګلیش کې ویلی شي بیټ. ارن ګټل، پیسو ګټلو ته په انګلیش کې وایي ارن. وانټ غوښتل، د یو کس نه یا د یو ملک نه یا د حکومت نه څه غوښتلو ته په انګلیش کې وایي وانټ. ټل ویل، یو کس ته څه خبره کول، دې ته په انګلیش کې وایي ټل. تھنک سوچ، سوچ او فکر ته په انګلیش کې وایي تھنک. چوز انتخاب کول، که موږ له مطلب څوک یو 3 شی نه راکړي او موږ ترې پکې یو ځان له خوښ کړو، نو دې ته په انګلیش کې وایي چوز. ډسکس بحث کول، یعنی موږ یو څه مسله یا یو څه ټاپیک وي، نو په هغې باندې موږ خبره کوو، دغې ته په انګلیش کې وایي ډسکس. ډایو غوطه وهل، په اوبو کې غوطه وهلو ته په انګلیش کې وایي ډایو. ډرون ډوبېدل، په اوبو کې ډوبېدلو ته په انګلیش کې وایي ډرون. فینش ختم، یو شیز ختمولو ته په انګلیش کې وایي فینش. بیګین شروع، یعنی موږ یو کار شروع کوو، دې ته په انګلیش کې وایي بیګین. بیهولډ کتل، یو سیز ته کتلو ته په سترګو، هغې ته موږ په انګلیش کې بیهولډ ویلی شو. بایټ په غاښونو چیچل، یعنی که موږ سپی وچیچي یا مار وچیچي، دغه چیچلو ته په انګلیش کې وایي بایټ. بایټ موږ څه هغه چیز دی چې دا د مطلب په غاښونو باندې وچیچي. اوس که تا لړم وچیچي یا مطلب مچۍ دې وچیچي، دې ته موږ بایټ نشو ویلی، دې ته به موږ په انګلیش کې سټینګ بیا وایي. فایټ جګړه کول، یو کس سره جګړه کول، دې ته په انګلیش کې وایي فایټ. ریزاین استعفا ورکول، مطلب د خپلې څوکۍ نه ځان جدا کول، دې ته په انګلیش کې وایي ریزاین. ریسکیو بچ کول، د ریسکیو مطلب دی بچ کول، یو کس مطلب په سیلاب کې ګیر دی، په اور کې ګیر دی، د دې د بچاو مطلب چې څومره منصوبه دې ته په انګلیش کې وایي ریسکیو. سټیسفای مطمئن، مطلب یو کس یو کار کوي او هغه ته مطمئن وي، نو دغه مطمئن کېدو ته په انګلیش کې وایي سټیسفای. ډیګینګ کنښتل، که موږ ځمکه راکنو یا یو بل شیز راکنو، نو هغې ته په انګلیش کې وایي ډیګینګ. ډرینک سکل، اوبه شراب پیپسي وغیره دې سکلو ته په انګلیش کې وایي ډرینک. ایټ خوړل، موږ که روټۍ خورو یا مطلب بل یو سیز خورو، فروټ خورو، دغه انګلیش کې دې ته وایي ایټ. فال رالوېدل، یعنی یو انسان په ځمکه باندې روان دی او راولویږي، دې ته پال وایي، او دې ته موږ پال ویلی شو چې انسان بره په بوټي وغیره کې یا په کمره باندې او لاندې راولویږي، نو دې ته موږ پال ویلی شو. ټارچر تکلیف ورکول، یعنی یو کس ته تکلیف ورسول یا ورکول، دې ته په انګلیش کې وایي ټارچر. ټربل هم تکلیف ورکولو ته وایي، یو کس په مصیبت کې راګیرول، دې ته په انګلیش کې وایي ټربل. هینګ ځوړندول، ځوړندول مطلب موږ یو کس را ځوړندوو، لکه مطلب هینګر، دغې ته هینګ وایي. هینګ تیزندي کول، موږ یو کس مطلب پانسي کېدو ته پانسي کوي، یا مطلب دغې ته په انګلیش کې هم وایي، یو کس پانسي کولو ته په انګلیش کې هم هینګ وایي. ګیو اخیستل، ګیټ
حاصلول، یعنی یو څیز حاصلولو ته په انګلیش کې ګیټ ویلی شي. ټاک خبرې اترې، موږ چې خپل منځ کې کمې خبرې اترې کوو دې ته په انګلیش کې وایي ټاک. ټرانسفر بدلی کول، یعنی یو کس په یو بل ځای کې یا چېرته یو ځای کې نوکري کوي او هغه بیا بل ځای ته د هغه بدلی وکړي، دغې ته په انګلیش کې موږ ویلی شو ټرانسفر، یعنی د یو ځای نه بل ځای ته بدلولو ته هم موږ په انګلیش کې ټرانسفر ویلی شو. هینډشیک ستړي مشي کول یا یو کس سره لاس ملا وهل، دې ته موږ په انګلیش کې هینډشیک وایي. واچ کتل، په ټي وي په سکرین باندې په دې چې موږ کوم څیز ګورو یا په موبایل باندې ګورو دې ته په انګلیش کې وایي واچ. او بل موږ سره راځه دی سی لیدلو ته وایي، یعنی انسان یا یو څیز زموږ د سترګو مخامخ دی نو دې ته موږ په انګلیش کې سی ویلی شو. او واچ موږ په ټي وي موبایل وغیره باندې کتلی شو. رن منډه وهل، یعنی یو کس منډه وهي دې ته په انګلیش کې په اسانه طریقې سره رن وایي. اومیټ قی کول یعنی انسان طبیعت خراب شي او کمې قی هغه کوي، دې ته په انګلیش کې وایي اومیټ. اوټ رای ورکول، یعنی زمونږ په ملکونو کې چې کوم اوټونه کیږي یا رای ورکو موږ خپله کمه نو دې ته په انګلیش کې وایي اوټ. وانټ غوښتل، یو څیز غوښتلو ته په انګلیش کې وانټ وایي. ویسټ ضایع کول، یعنی یو څیز تا څه درسوي او مطلب تا نه هغه خراب شو نه ضایع شي، دې ته په انګلیش کې وایي ویسټ. رایډ سورلي کول، یعنی مطلب په ګاډي یا په اس وغیره باندې سورلی کولو ته په انګلیش کې وایي رایډ. رینګ ټلی وهل، ټلی والو ته په انګلیش کې وایي رینګ، یعنی موږ ته چې په موبایل کوم رینګ راځي دې ته هم موږ رینګ ویلی شو. یونایټ یو ځای کېدل، اتفاق کول نو دې ته په انګلیش کې وایي یونایټ. ویکیټ خالی کول، یو څیز مطلب هغې کې چې کوم هر څه پراته یو هغه خالي کړي دې ته په انګلیش کې وایي ویکیټ. لینډ قرض اخیستل، قرض اخیستلو ته په انګلیش کې وایي لینډ. سینډ استول، یو څیز چاته ورلیږل دې ته موږ په انګلیش کې سینډ ویلی شو. سپینډ خرچ کول، خرچ کولو ته په انګلیش کې وایي سپینډ. برن سیزل، یو څیز سیزلو ته په انګلیش کې وایي برن. سټ کېناستل، کېناستو ته په انګلیش کې وایي سټ. سلی قتل کول، قتل کولو ته په انګلیش کې موږ سلی ویلی شو. بیلډ جوړول، یعنی کور وغیره جوړولو ته موږ په انګلیش کې بیلډ ویلی شو. ګرد تړل، یو څیز تړلو ته په انګلیش کې ګرد ویلی شي. سټرایو کوشش کول، د یو څیز دپاره کوشش کولو ته په انګلیش کې وایي سټرایو. سویر قسم خوړل، قسم خوړلو ته په انګلیش کې وایي سویر. سویم لامبل، په اوبو وغیره کې لامبلو ته په انګلیش کې وایي سویم. ټیک اخیستل، یعنی یو کس ته یو څیز ورسوي او تیتې والی دې ته په انګلیش کې وایي ټیک. سپیک ویل، یعنی موږ چې یو کس ته کومه خبره کوو دې ته په انګلیش کې وایي سپیک، یعنی ویلو ته په انګلیش کې سمپل موږ سپیک ویلی شو. سپرینګ سپرلی، سپرلی چې کوم موسم وي دې ته په انګلیش کې وایي سپرینګ. بل موږ څه سپرینګ راسه دی دا وایي چینې ته، یعنی په یو ځای کې چې د اوبه راوځي دغې ته موږ په انګلیش کې سپرینګ ویلی شو. سټرایک وهل، یعنی په بیټ باندې بال وهل یا مطلب نور چې یو بل شیز موږ وهو دې ته په انګلیش کې وایي سټرایک. او سټرایک موږ احتجاج ته هم ویلی شو. یوز استعمال، یعنی موږ چې کوم څیزونه په کور کې استعمالو دې ته په انګلیش کې ویلی شي یوز. ویزټ تلل، یعنی چکر وهلو ته یا چکر له تللو ته په انګلیش کې وایي ویزټ، یا یو ځای ته تللو ته هم ویزټ ویلی شي. واک ګرځېدل، یعنی موږ چې کله د روټۍ نه بعد ګرځو دې ته موږ په انګلیش کې سمپل واک ویلی شو. ګرو کرل، یو څیز کرلو ته په انګلیش کې وایي ګرو. ریکګنایز شناخت کول، شناخت کولو ته په انګلیش کې وایي ریکګنایز. ریډیوس کمول، یو څیز کمولو ته په انګلیش کې وایي ریډیوس. ریفیوز انکار کول، یعنی د یو څیز نه انکار کول چې مطلب
دا شی زه یا نه پیژنم یا دا نه کوم نو دې ته په انګلیش کې وایي ریفیوز. انډرسټینډ پوهېدل. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ما په دې کلاس کې ډېر کوشش کړو چې مطلب تاسو ته هغه ټکي راوړم کومې چې زه تاسو ته په نورو کلاسونو کې استعمالوم. نو بیا موږ ته څه ملګري داسې چې هغو به ما ته کمنټ وکړو چې تاسو د هر ټکي بیله بیله معنا کوئ. نو که موږ د یو ټکي مطلب بیله بیله معنا کوله نو دا به ډېر مشکله وي، ځکه چې مطلب بیا به موږ نه کلاس هم ډېر اوږدېدلی او نورو وړو ته به هم تکلیف وي. نو ما د هغو دپاره نن دا غټ کلاس جوړ کړو. انشاءالله زه امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر هر څه زده کوئ. اوس مال اجازت راکوئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان. تاسو سره به انشاءالله په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. والسلام.